د 1990 کال د جنوري په 29مه نیټه د چیلي د سانتیاګو په یو زندان کې ناڅاپه د خطر زنګ وهل پیل شو. له زنګ سره سم د زندان ساتونکي په منډه د بندیانو د خونې په لوري ورغلل. ساتونکو ولیدل چې په زندان کې ګډوډي رامنځته شوې ده او ټول بندیان د یوې خونې په لوري منډې وهي. کله چې ساتونکي هغې خونې ته ورغلل ولیدل چې د خونې په منځ کې یو تونل کیندل شوی دی او ټول بندیان د هغه تونل له لارې په تیښته بوخت دي. ساتونکو ډیری بندیان له هغه تونل څخه بیرته راوویستل خو اوس ډیره ناوخته شوې وه او تقریبا 49 بندیان د همدې تونل له لارې تښتېدلي وو. دا د چیلي هیواد په تاریخ کې یوه بېسارې پیښه وه، خو پوښتنه دا ده چې د دې خونې په منځ کې دا تونل له کومه شو او هغه تښتېدلي بندیان څوک وو؟ آیا دوی بیرته د هغو بندیانو په نیولو توانېدلي وو؟ دا ټول به د دې ویډیو په اوږدو کې وینو. په 1983 کال کې جنرال اګسټو د امریکا په مرسته د چیلي د پوځ واک په لاس کې واخیسته او په دې هیواد کې یې دیکتاتوري پیل کړله. دا جنرال ډیر ظالم سړی وو او د دې هیواد په خلکو به یې ډیر ظلمونه کول، د خلکو بېګناه وهل ټکول، په قتل رسول، له خلکو څخه د هغوی ځمکې او جایدادونه په زور اخیستل او له میرمنو سره ظلم او زیاتی کول او داسې نور ډیری ظلمونه. چا به چې هم د دې سړي په خلاف غږ پورته کاوه یا به وژل کېده او یا به په زندان کې اچول کېده. بالاخره خلک له دې ظلمونو څخه په تنګ شوي وو او هغوی یوه ډله جوړه کړله چې FPMR نوم یې پرې کېښوده. دې ډلې به د دې جنرال د دولت په خلاف چریکي جګړه کوله او مقصد یې د دې سړي د دیکتاتورۍ ختمول وو. دوی به د جنرال اګسټو د دولت په خلاف جنگ کاوه او د هغوی کسان به یې هم اختطاف کول. دې ډلې یو ځل د جنرال اګسټو په کاروان باندې هم حمله کړې وه او د هغه د وژلو کوشش یې کړی وو، خو هغه له دې پیښې ژوندی وتلی وو. له دې حملې څخه وروسته جنرال اګسټو خپل پوځ ته امر وکړ چې د دې ډلې ټول غړي ونیسي او په زندان کې یې بند کړي، داسې سزا ورکړي چې خپل مرګ په خیرات کې وغواړي. د 1970 کال تر وروستیو پورې د اګسټو پوځ د دې ډلې ډیری غړي ونیول او په زندان کې یې بند کړل. له دې ډلې 49 کسان د سانتیاګو په یو زندان کې بندیان وو. په دې زندان کې ډیری بندیان سیاسي مخالفین وو او سخت ظلم به پرې کېده. بله دا چې په دې زندان کې د بندیانو شمیر ډیر زیات وو او په کافي اندازه به خواړه او نورې اړینې اسانتیاوې هم نه ورته رسېدلې. د سانتیاګو دې زندان ته په جنرال اګسټو باندې د حمله کوونکو ډلې 49 کسان راوستل شول. د هغوی له عکسونو او د ګوتو د نښو له اخیستو وروسته یې ټول په زندان کې واچول. د دې ډلې 15 کسان په یوه خونه کې بندیان شول. په دوی کې تر ټولو مشر د ریکارډو پالما په نوم دا کس و او د له لومړۍ ورځې څخه له دې زندان څخه د تیښتې فکر پیل کړ. ریکارډو په بېلابېلو لارو فکر کاوه چې څنګه کولی شي له خپلو ټولو ملګرو سره یو ځای له دې زندان څخه وتښتي. د زندان د ساتونکو ډیر شمیر ته په کتو ریکارډو په دې پوه شوی و چې د دروازو یا دیوالونو له لارې تښتېدل ناممکنه خبره ده، خو په ځمکه کې د تونل په کیندلو سره کولی شي چې له زندان څخه وتښتي. خو د تونل د کیندلو لپاره دوی ته سامانونه پکار وو او په هغه وخت کې به په زندانونو کې بلاک مارکیټ یا تور بازارونه موجود وو چې د پیسو په بدل کې به ډیری شیان له همدې بلاک مارکیټ څخه ترلاسه کېدل. دوی له دې بلاک مارکیټ څخه ځینې سامانونه راغلا کړل. د دوی ځینې ملګري چې له دوی سره د ملاقات لپاره به راتلل او ځانونه به یې د دوی د کورنۍ غړي معرفي کول. ځینې سامانونه یې دوی ته له بهر څخه راوړل. په هغه وخت کې به په زندان کې په بیکاره وخت کې له زندانیانو څخه په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېده. لکه چا به چې د برق کار کولی شوی هغوی به په برقي کارونو کې، څوک به د نجاري په کارونو کې او څوک به په ځینو نورو برخو کې په کار مصروفه کېدل. او د همدې کار لپاره به دوی ته د زندان د ساتونکو لخوا هم د کار کولو لپاره سامانونه ورکول کېدل. د دوی لومړۍ ستونزه چې د تونل کیندلو لپاره د سامانونو پیدا کول وو حل شوې وه. اوس دوی په دې فکر کاوه چې چیرته او څومره اوږد تونل وکني. دوی په دې ډیر دقیق فکر کاوه ځکه چې د دې امکان هم وو چې تونل له زندان څخه د باندې وتلو پر ځای بیرته د زندان په کومه بله برخه کې راونوځي. خو ریکارډو ډیر هوښیار وو او د یو څه وخت په تېرېدو هغه دا معلومه کړله چې د 80 متره تونل په کیندلو دوی کولی شي چې له زندان څخه د باندې ووځي. خو بله ستونزه دا هم وه چې د 80 متره اوږد تونل څخه راوتونکې خاوره به چیرته غورځوي چې تقریبا 55 ټنه کیږي. خو دوی بالاخره د تونل په کیندلو پیل وکړ. دوی به دا کار ډیری وخت د شپې لخوا کاوه او کله کله به یې د ورځې لخوا کار کاوه. نو یو ملګري به یې د باندې موسیقي غږوله او د خلکو فکر به یې په بله اړاوه. دې موسیقي غږونکي کس به دوی ته پایره هم کوله او کله چې به شاوخوا ساتونکي ښکاره شول دوی به یې پوه کړل چې کار بند کړي. کله چې به ساتونکي خونې ته راغلل او یا به دوی کار نه کاوه په هغه وخت کې به یې د تونل خوله د یوې المارۍ په کېښودلو بنده کړې وه.
کومه خاوره چې به دوی له تونل څخه راباسله هغه به یې ځینې پاس په چت کې او ځینې د خونو په نورو برخو کې پټوله. کله چې به دوی د کار لپاره د زندان ګودام ته تلل نو د هغې خاورې ځینې وړې بورۍ به یې له ځان سره ګودام ته وړلې او هلته به یې یوې خوا ته غورځولې. ځینې خاوره به یې په وړو بوریو کې اچوله او د کثافاتو په منځ کې به یې پټوله چې له کثافاتو سره به د باندې وړل کېدله. دا کار دوی تقریبا 9 ورځې مسلسل وکړ. په دې وخت کې ځینې نور بندیان په دوی باندې شکمن شوي وو. هغوی له دوی څخه پوښتنې پیل کړلې او د دوی مشر ریکارډو هغو نورو بندیانو سره ټول پلان شریک کړ او هغوی یې هم په دې کار کې شامل کړل. اوس د دوی شمیر زیات شوی وو او کار یې هم په تیزۍ سره روان وو. اوس ورو ورو نور بندیان هم د دوی په ډله کې شامل کېدل او د دوی کار نه یوازې چې سرعت یې اخیسته بلکې خطر یې هم کمیده. کله چې تونل یو څه وړاندې لاړه دوی په خونه کې لګول شوي څراغ پسې د برق لاین وتاړه او د تونل منځ ته به یې له ځان سره یوړ. دا چې اوس تقریبا ټول زندانیان په دې کار کې شامل شوي وو نو په دوی کې ډیر تخنیکي کسان هم وو او هلته له موجودو سامان آلاتو یې یو وینټیلیشن ته ورته سیستم هم جوړ کړی وو چې د تونل په منځ کې د ساه په اخیستلو کې له کومې ستونزې سره مخ نشي. اوس دوی ته له زندان څخه د باندې هم د مرستې اړتیا وه او پوره 1 کال بعد هغه ورځ راورسېدله کله چې د دوی د ډلې FPMR ځینې غړي چې ځانونه یې د دوی د کورنۍ غړي معرفي کړي وو له دوی سره د ملاقات لپاره زندان ته راغلل. دوی هغه ملګري قانع کړل چې له بهر څخه له دوی سره مرسته وکړي. له دې وروسته دوی بیرته د تونل کیندلو ته ادامه ورکړله خو یوه ورځ د ساتونکو یوه ډله زندان ته راغلله او غوښتل یې چې د دوی خونې چیک کړي. کله چې د باندې نورو بندیانو ساتونکي ولیدل نو په چغو یې پیل وکړ او غوښتل یې دوی خبر کړي چې کار بند کړي. خو اوس ډیره ناوخته شوې وه او ساتونکي ډیر نږدې راغلي وو. ساتونکو غوښتل چې خونو ته ننوځي خو نورو بندیانو له هغوی سره په جګړه پیل وکړ او د بندیانو او ساتونکو ترمنځ اخ و ډب رامنځته شو. په دې منځ کې د تونل کیندونکو کسانو ته یو څه وخت په لاس ورغی او ژر ژر یې ټول سامان په تونل کې دننه پټ کړ او د تونل خوله یې بنده کړله. وروسته ټولو بندیانو ته د دې جګړې له کبله سخته سزا هم ورکړل شوله او یو څه وخت وروسته دوی یو ځل بیا د تونل کیندلو ته ادامه ورکړله. د تونل د کیندلو په وخت کې به ډیری کسان د اکسیجن د کمۍ له کبله بېهوشه کېدل. بیا به د نورو ملګرو په مرسته له تونل څخه د باندې ویستل کېدل او په هوش کې به راتلل. دوی به هر ځل له کار کولو وروسته خپلې جامې وینځلې ځکه چې په تونل کې د کار په وخت کې به په خاورو کې چټلې شوي وي او د ساتونکو د شک سبب کېدلی شوای. بالاخره له 18 میاشتو سخت کار او خواریو څخه وروسته تونل تیار شو چې له زندان څخه د باندې د یو کور په منځ کې راوتلی وو او هغه کور د دوی ملګرو لا له وړاندې په کرایه نیولی وو. یوه شپه نمبر په نمبر یو بندي له هغه تونل څخه د باندې روان شو او د باندې یو موټر تیار ولاړ وو. دا هم د دوی ملګرو لا له وړاندې هلته درولی وو. دوی به له تونل څخه تر وتلو وروسته په هغه موټر کې کېناستل. بندیان ټول وارخطا وو او هر یو غوښتل چې ژر تر ژره له تونل څخه د باندې ووځي او د همدې وارخطایي له امله د بندیانو په منځ کې ګډوډي جوړه شوله او په زندان کې د خطر زنګ ووهل شو. کله چې ساتونکي هغې خونې ته ورغلل ویلیدل چې بندیان د تونل له لارې په تیښته بوخت دي. ساتونکو ډیری بندیان له تونل څخه بیرته راکش کړل خو 49 بندیان په تیښته بریالي شوي وو. دوی د باندې په ولاړ موټر کې له هغه ځایه تښتېدلي وو. دا تښتېدلي بندیان له هغه موټر څخه د سانتیاګو په بېلابېلو برخو کې ښکته شوي وو. بلخوا پولیس هم د هغوی د بیرته نیولو لپاره په حرکت کې راغلي وو خو هغه وخت یې هیڅ یو بندي هم ونه نیوه. تقریبا 2 کاله وروسته د تښتېدلو بندیانو مشر ریکارډو یو ځل بیا پولیسو ونیوه خو په 1996 کال کې هغه یو ځل بیا په جالبه توګه له زندان څخه وتښتېده. د هغه ملګرو یو هلیکوپټر د زندان له پاسه راوستلی وو. له هلیکوپټر څخه یو رسۍ ښکته را اچول شوې وه او ریکارډو د هغې رسۍ په نیولو له زندان څخه د 2م ځل لپاره په تیښته بریالی شوی وو. دا د سانتیاګو په تاریخ کې تر ننه پورې له زندان څخه د تیښتې یوه بېسارې واقعه شمیرل کیږي.